ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. کورنیو چارو وزارت د زمري 24مې د فتح ورځې په مناسبت ستره حماسي لمانځغونډه ترسره کړه. تر څو چې دغه سپین بیرغ ځلیږي او رپیږي، تر څو چې دغه سپین بیرغ ځلیږي او رپیږي، تر هغې به د دین دښمن ځورېږي او رپیږي. او طالبه ته خبرې چې د څومره لوی سړی، طالبه ټول جهان درنه ډارېږي او رپیږي. طالبه ته خبرې چې د څومره لوی سړی، طالبه ټول جهان درنه ډارېږي او رپیږي. او دا لویه کامیابي د هغې کونډې مور دعا ده، مدام چې د ورک زوی پسې ژړېږي او رپیږي. غازی و مسلمانیم، غازی و مسلمانیم، پرچم سفیدی ما قدرت جهان بیشکست، قدرت جهان بیشکست. لا اله الا الله. د زمري په 24مه د امریکایي ښکېلاک پر وړاندې د فتح او بریا د ورځې په مناسبت د کورنیو چارو وزارت په مقر کې ستره او پرتمینه غونډه ترسره شوه. په مراسمو کې د اسلامي امارت د ځینو لوړپوړو مشرانو په ګډون د کورنیو چارو وزارت د معینیتونو محترمو معینانو، د خپلواکو ریاستونو رئیسانو، د کورنیو چارو وزارت اړوندو بېلابېلو قطاعاتو او قمندانانو، منصوبینو، د اتلو شهیدانو، ورثاو، یتیمانو، د ښوونځیو زده کوونکو، قومي مخورو او د بېلابېلو اقشارو استازو ګډون کړی و. عجب رسمی بنا کردن به خاک و خون غلطیدن، عجب رسمی بنا کردن به خاک و خون غلطیدن. خدا رحمت کند آن یاران پاک تینت را. غونډه د ځانګړو نظامی مراسمو په ترڅ کې د اسلامي امارت د سپېڅلي بیرغ په پورته کولو او مسؤلینو ته د قطاعاتو د تقدمې په وړاندې کولو سره پیل شوه. پرچم سفید ما قدرت جهان بیشکست. احترام لپاره شیطان سلاسره سلام طاغوت زمان بیشکست، طاغوت زمان. افغانستان اسلامی امارت د کورنۍ چارو وزارت لومړی مرستیال محترم محمد نبی عمری، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ایران این امت حماسه دورانیم، حماسه دوران. افغانستان اسلامی امارت د بیرغ د پورته کېدو د احترام لپاره مخامخ له سلا سره سلام جهان بیشکست. لا اله الا الله. طاغوت زمان بیشکست، طاغوت زمان بیشکست. یک امیر و یک مسیر، یک نظام و یک سنگر، یک کتاب و یک آیین، یک صدف و یک. محترم مولوی صاحب، د افغانستان د اسلامی امارات د بیرغ د پورته کېدو دپاره اجازه ده. قدرت جهان بیشکست، قدرت جهان بیشکست. لا اله الا الله. طاغوت زمان بیشکست، طاغوت زمان بیشکست. پرچم سفید ما قدرت جهان بیشکست.
د اشغال خاتمه د عظیم مبین فتح چې څلرویشتم د اسد دی دا د ټولو شهداو ارواحو ته اولا بیا د اسلامي امارات مشرتابه منصبینو بلکې ټول عالم اسلام ته مبارک وي لله الحمد په دې عظیم نعمت باندې موږ الله نازولی یو دا تر قیامته د موږ نه دا نعمت څوک نشي اخیستی په دې معنا باندې چې دا فتح الله موږ ته راکړې ده د کفر او د هغې محامینو په مقابل کې دا تاریخ د موږ نه څوک نشي اخیستی دا الله تعالی موږ ته راکړی دی الحمدلله د دې ویاړلې او تاریخي ورځې مبارکي د افغانستان ټول دین فعال او جهاد فعال ولس خصوصا د ویاړلو شهیدانو ویاړلو کورنۍ ته خصوصا هغو مجاهدینو ته چې شل کالې د اشغال په مقابل کې نستړې کېدونکې مبارزه وکړله د دښمن مرمیو ته یې خپله سینه سپر کړله هر نوعه قربانۍ یې وګاللې حسرتونو زندانونه تکلیفونه هغه یې برداشت کړله خو د دښمن ارادو ته تسلیم نه شوله هر څومره چې دښمن وحشتونه فري کړله خو د دوی ارادې ورځ تر بلې پیاوړې کېدلې تر ټولو وړاندې د کورنیو چارو رهبري ته او راغلو میلمنو ته د افغانستان د اسلامي امارت قدرمنو واکمنو او مسؤلینو ته د اسد د څلرویشتمې د فتح مبارکي وایم او خدای تعالی جل جلاله دې دا ویاړونه تل وساتي د غونډې په یوه ځانګړې برخه کې د شهیدانو د کورنیو وارثینو ته د اعزاز د ځانګړیو ډالیو ورکولو ترڅنګ د شهیدانو د کورنیو یتیمانو او ښوونځیو زده کوونکو ته د درناوي او عزت په موخه د کورنیو چارو وزارت له لوري ځانګړې ډالۍ هم وویشل شوې غونډه د پولیس راډیو هنري خپرونو ادارې تکړه ممثلینو د تمثیل په وړاندې کولو د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ معین محترم مولوي عبدالحق مخدوم په دعا سره په داسې حال کې پای ته ورسېده چې ګډونوالو په یو غږ د هیواد د ملي او اسلامي ارزښتونو امنیت او ثبات د دفاع ژمنه وکړه بس نه پوهېږي که نه ګوره نن د افغانستان هیپي برډے ټو هیپي برډے افغانستان او د هیپي برډے څه بلا یاره چې یاره خو همدلته درته وایم عقل دې نشته که نه ګوره په همدې نن ورځ باندې چې دی که نه همدا نوي یاران زمریان درته ښیم او دا راغللی ټول افغانستان خړپ او خړوپ ونیو دې ته هیپي برډے وایي او څنګه دې خوښه ده راځه نو ودرېږو ته دې سګرټ دې یو کش ورکړه راځه راځه هی هی دغه بچي دغه شان آفرین دغه شان نه یاره زه وایم ټول شی ختم شو سړیه خوند خو شته پکې دنیا کې څه غوري دي اشنا پرېږدوم دا اوس مې هوا ته الوزولی هلیکاپټر کې ګوره فضا کې ګرځي دغه ته راغله یا خدایه یا خدایه دا څه شی وشو هلکه پرېږدئ هلکه یا خدایه مال کمندان صاحب نن د ستاسو نن ستاسو د رخصتۍ ورځ نه ده ولې موږ ورور رخصت نه لرو څلور ساعته کار کوو د رخصتي که مبارکي که اختر که روزه
اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور. اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا وما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلى الله تعالى على خير. پرچم سفیدی ما قدرت جهان بیشکست، قدرت جهان بیشکست. لا اله الا الله طاغوت زمان بیشکست، طاغوت زمان بیشکست. پولیس د ټولنې خدمتګار.